اول، د صنعتي سکتور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکتور 4% ربعواره انتفاعي مالیه 2% ته راټیټه شوه. دوهم، د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 2% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه. دریم، د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځیو لپاره 4% انتفاعي ربعواره مالیه د یو کال یعنی 1402 هجري شمسي کال لپاره معاف شوه. څلورم، ټول هغه بنسټونه له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنیتي، هوایي، خدماتي، دولتي تصدیو او شرکتونو پرته چې د مالیاتي اصولو له مخې د بررسۍ وړ دي، هغوی ته اختیار ورکړل شو چې که څوک د پروشاتو له سرجم څخه 0.5 یعنی 0.5% د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد یا بنسټ په دې نورم باندې راضي نه وي، نو بیا دې په عادي ډول خپله بررسي وکړي. په دې پریکړه کې به له فتح مخکې ټولې د بررسۍ وړ دوسیې د اظهارنامې د وړاندې کولو له نیټې څخه تر 5 کلونو پورې د اعتبار وړ وي. پنځم، د مالیې وزارت به د 9 میاشتو په جریان کې د 5 کلونو د بررسۍ موده 1 کال ته راټیټوي. لکه مخکې حنفي صاحب هم یادونه وکړه، تر دې وړاندې د 5 کلونو بررسۍ کېدلې. د آینده لپاره به دا بررسۍ 1 کال ته راټیټېږي او د کال بررسۍ به کېږي. په هر کال کې به بررسۍ خلاصېږي.